د مینې محبت په انتها به څه چل کېږي د مینې محبت په انتها به څه چل کېږي په تا به څه چل کېږي که په ما به څه چل کېږي ډېر راپاسي د حالاتو مخنیوی به کول غواړي په دې باندې خو نه کېږي چې دا به څه چل کېږي بیا ووایه ډېره زیاته مننه راپاسي د حالاتو مخنیوی به کول غواړي په دې باندې خو نه کېږي چې دا به څه چل کېږي زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د ذهنونو د رڼا به څه چل کېږي ډېره زیاته مننه زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د ذهنونو د رڼا به څه چل کېږي د دې وطن ځوانانو لږ د دې فکر پکار دی د دې وطن د پیغلو د حیا به څه چل کېږي ډېره مننه او اخري مقطع شعر دی چې کېدای شي چې په زړه باندې مې دومره زه یو نسم د بامه چې کوزیږي خامخا به څه چل کېږي ملګرو سلامونه او نیکې هیلې او احترامات او ډېره زیاته مینه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د خیبر پښتونخوا هغه زلمي لیکوالان چې د دې ژبې او ادب دپاره خدمت کوي زیار کوي وختونه وباسي خو څوک یې پیژني نه هغه ملګري موږ تاسو ته په ګوته کوو او هغې سره د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو په دې سلسله کې موږ سره نن یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو ښه لیکوال دی ښاغلی حارث بام صاحب نومیږي خبرې ورسره کوو ژوند دی پښتو او بیا د شعرونه هم اورو بام صاحب تاسو ته په خپله خپرونه غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه وي ډېره زیاته مننه نادان صاحب چې موږ له ټایم راکړو وخت راکړو الله مو آباد او خوشحال ساته زمونږ د ملګرو سره لږ ځان معرفي کړه نو بیا به مخکې ځو صحیح جی زما جی نوم دی محمد حارث بام او پلانډیري علاقې ما او شاعرۍ آغاز مې تقریبا 2015 نه کړی دی دغه امبر دی اورنځی او عبیر صاحب دغه مستازان دي او دوی سره څه ټکه پکه کوو بس کوشش کوو صحیح ده د 2015 نه دی خوا تقریبا دغه څلور نیم کال دي په دې موده کې څومره شاعري دي کړې په دې کې تقریبا 140-50 غزلې باندې لیکلي برابر او 3 نظمونه صحیح ډېره زیاته ښه ده دغه 140 غزلو باندې که موږ نظر واچو نو زما په خیال د دې نه ښکلی یو مجلد کتاب هم کېدای شي چې جوړ شي کتاب په اړه مو څه خیال دی کتاب په اړه خو چې کله زموږ استاد محترم اورنځی عبیر صاحب راشي بیا به هغې نه بعد انشاءالله موږ خپل سوچ کوو که نه صحیح ده ډېره زیاته ښه ده دې نه علاوه دا راته ووایه چې استادان یې خو ته نوملې دې نه علاوه د نور ناستي چا سره کړي چې د هغې نه تا زده کړه کړې او ته یې پوه کړې بس ناستي خو موږ ډېرو ملګرو سره کړي مرکو له تللي راغلي وو مشاعرو له هر ځای ته تللي راغلي وو خو زده کړم ټول هم خپل استاد نه کړی اورنځی عبیر صاحب نه کومه ټولنې دي چې د هغې ته مستقل غړی او هغې کې کښېنې بس ټولنې خو یو د پښتو ادبي ده دغې له ځو ستوري له ځو دا یې شالم کې ده صحیح ده او یو دلته ستوري له ځو بس دا دوه غونډې دي مصروفیات هم ډېر دي دغې وجې ملګري خو ډېر وینا کوي خو بس اکثر مسافرۍ کوو نو دا یې وجې پاتې کېږو صحیح ده ډېره زیاته مننه ډېر ښه معلومات تاسو د خپل ژوند او فن او شاعرۍ په اړه راکړه زمونږ ملګرو ته په څه ډالۍ کوئ دغه د 140 غزلو جاج به اخلي ملګري او کوشش به کوو چې په دې کې داسې ملګري چې هغې تاسو سره په دې کتاب کې ودرېږي او مرسته سره وکړي دغه ملګري به ستاسو کې غزل اوري او خوند به ترې هم صحیح ده زموږ یو زوړ کلام دی د ملګري هغه دی چې دا ووایه دا به ووایي چې د مینې محبت په انتها به څه چل کېږي د مینې محبت په انتها به څه چل کېږي په تا به څه چل کېږي که په ما به څه چل کېږي ډېر خیال ډېره مننه د مینې محبت په انتها به څه چل کېږي په تا به څه چل کېږي که په ما به څه چل کېږي راپاسي د حالاتو مخنیوی به کول غواړي په دې باندې خو نه کېږي چې دا به څه چل کېږي ډېره زیاته مننه راپاسي د حالاتو مخنیوی به کول غواړي په دې باندې خو نه کېږي چې دا به څه چل کېږي زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د ذهنونو د رڼا به څه چل کېږي ډېره زیاته مننه زمونږ د کورونو د رڼا خبره پرېږده زمونږ د ذهنونو د رڼا به څه چل کېږي د دې وطن ځوانانو لږ د دې فکر پکار دی د دې وطن د پیغلو د حیا به څه چل کېږي ډېره مننه او اخري مقطع شعر دی چې کېدای شي چې په زړه باندې مې دومره زه یو نسم د بامه چې کوزیږي خامخا به څه چل کېږي ډېره زیاته مننه کېدای شي چې په زړه باندې مې دومره زه یو نسم د بامه چې کوزیږي خامخا به څه چل کېږي بل یو څو شعر دی چې ستا د لاس نښې تصویرونه ستا رومال دوکه ده ستا د لاس نښې تصویرونه ستا رومال دوکه ده هر څه واپس واخله واپس یې کړه سنبال دوکه ده ډېره مننه او بل شعر دی چې
زما وصال کې هم د هجر په شان یره کېږي. زما وصال کې هم د هجر په شان یره کېږي. دا زما وهم دی که نه زما د خیال دوکه ده. ډېر ښه. ډېر مننه. زموږ دپاره نوی کال نوی معنی نه لري. زموږ دپاره نوی کال نوی معنی نه لري. زموږ دپاره خو بس هر یو نوی کال دوکه ده. او د بام د سره ورته بیا اشارتونه کېږي. د بام د سره ورته بیا اشارتونه کېږي. زما په شان دی بیا زما په کلیوال دوکه ده. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. نور به مې انشاءالله ووایو چې یو څو شعر دي چې د ژوند د لارې زغل کې چې دوه ګامه راتېرېږي. د ژوند د لارې زغل کې چې دوه ګامه راتېرېږي په څومره تکلیفونو به ته بامه راتېرېږي. ډېر ښه یار. ډېره مننه. په دومره دعاګانو بلاګانو به راوړې. په دومره دعاګانو بلاګانو به راوړې د یو الف وجود نه چې تر لامه راتېرېږي. ډېر ښه یار. ډېره زیاته مننه. په دومره دعاګانو بلاګانو به راوړې د یو الف وجود نه چې تر لامه راتېرېږي. او بس یو ځل راته ووایه چې زړه کې مې ته نه بیا خیر دی که په مونږ باندې بې پامه راتېرېږي. ډېره زیاته مننه. بس یو ځل راته ووایه چې زړه کې مې ته نه بیا خیر دی که په مونږ باندې بې پامه راتېرېږي. او یو غزل بل دی جنادان صاحب چې زما اوښکه سرتوره پښتنه روانېده. زما اوښکه سرتوره پښتنه روانېده چې کله مې د مینې جنازه روانېده. ډېر ښه یار. ډېره مننه. دا شکر دی بارانه چې ته راغلې ګینې دا خو رخصت یې اغوستو روانېده. ډېر ښه یار. که مونږ ته به یې نه خندلو هسې به موسکا شوه. زمونږ به پې ډېره ګزاره روانېده. د مینې محبت ډېره مننه. که مونږ ته به یې نه خندلو هسې به موسکا شوه. زمونږ به پې ډېره ګزاره روانېده. د مینې محبت د لارې زور راته معلوم شو. زه نه تلمه خو څه وکړم هغه روانېده. قربان دا ستا د لوړې حوصلې نه شمه بامه هر څومره که لوېده خو پاسېده روانېده. ډېر ښه. یو کلام راته بل ډالۍ کې دی بس. یو بل مو وایي چې رالره یې کړو ګزار معلومه نه شو. معلومه نه شو. ما پې کړی و اعتبار معلومه نه شو. او په دې خلکو کې تا ویني چې کړي. ستا د ظلم هم څه شمار معلومه نه شو. زندگی دې ټوله هسې کړله تېره. زندګۍ کې د کردار معلومه نه شو. ته وګوره بې تا مې برخه خواره شوه که نه. زما اوښکه لمن ته راګزاره شوه که نه. جدت او ترقي دواړه په خپلو کې په ضد دي. که مینې ته دې خیال وي بې رباره شوه که نه. هر څو که زندګي د زندګۍ غوندې کې نه وه د سختو نه راووته تیاره شوه که نه. او یو څو شعره نور هم نادان صاحب غزلې خو ټولې مکمل دي خو چې کوم راته یادېږي بس موږ هم داسې وایو که نه ځان سره لیکل هم نه ساتو چې په هېڅ باندې به ښه نه شي هم تا سره جوړېږي. هم تا سره جوړېږي. دردونه زما ټول د ستا مسکا سره جوړېږي. منې چې ښایستونه ورته ټول ګوته پخله شي. دا ځینې زنخدان چې د خندا سره جوړېږي. اخري یو غزل پر سر ووایم نادان صاحب چې لنډبهر کلام دی چې زړه لکه د سخه دی. ترهي کلام دی. زړه لکه د سخه دی. زړه لکه د غره ښه دی. زه ورسره ټول ښه یم. ما سره پخله ښه دی. او ښه سره د ښه سلوک نه سره د نه ښه دی. یا په پریواته دیدن یا په نورخاته ښه دی. او بام سره چې ته نه یې بام په پریواته ښه دی. ډېر ښه. څه پیغام ده؟ ډېره زیاته مننه نادان صاحب. بس پیغام هم دغه دی د ټولو ملګرو ته اوریدونکو ته چې پښتو له ټایم ورکړي او پښتو لولي. چې کوم د راتلونکي نسل هم دی بس دغه یو ریکویسټ دی او پیغام دی چې پښتو لپاره ټایم ورکړي او خپلو بچو باندې پښتو ووایي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دا موږ سره د پنامډیري د سیمې یو زلمی لیکوال حارث بام صاحب چې ډېره ښکلې شاعري وکړه او د دغه شاعرۍ جاج به تاسو واخلئ او که دغه د کتاب لایقئ نو په دې کتاب کې د دې ملګري سره مرسته وکړئ او ملاتړ یې وکړئ. زما سره دی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښاد آباد بریالي اوسئ. د خدای په امان.